ماته ډېره زیاته مینه راکړه او ماته خپل هم دا خبره وکړه چې موږ داسې ټول د یو ځای یو، هر څه رسم رواج هم یو دی. نو ماته ډېر خوند راکړو دې خبرې، او کوم رقم انسان چې دی، څومره ښه انسان چې دی و، خدای شته ډېر زیات ترې متاثره شوم. او بیا چې کله پویلین ته راغی، بیا ما سره په خپله ژبه باندې، زموږ په دري ژبه باندې ما سره دا خبره هم وکړه چې نام شما چی یاست، یعنې په خندا کې یې وویلې چې دا ما زده کړی دی. ده ویلې نو ماته ډېر زیات خوند راکړو، ډېر زیات خوشحاله شوم چې الحمدلله داسې یو څوک چې په دنیا کې یو غټ نوم لري، هغه زموږ په ژبه باندې، زموږ په دري ژبه باندې یا پښتو ژبه باندې خبرې کوي. ده وویلې چې زه پښتو باندې خبرې کولی شم، او ده خو هغه خبرې ماته ونه کړې. ده په دري باندې ماته دا خبره وکړه چې نام شما چی یاست. هغه ویډیو هم شته دی، ما ورته ویل زما نوم ګربز دی. نو دا یو زما دپاره ډېره د خوند خبره وه چې زموږ دري ژبه یا پښتو ژبه، هره ژبه چې زموږ تاسو د وطن ژبه ده، څوک ما سره خبرې کوي، نو حقیقت کې زما دپاره ماته ډېره یو زیاته انرژي راکوي، ډېر زیات خوند ترې اخلم. نن انشاءالله که ملاقات مې ورسره وشو او یا دا یا هر څوک ول، نو زه به خپلې پښتو او دري ژبه کې یو څو خبرې ورته ښیم او کوم به انشاءالله.